والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد. د کاردان پانتون د فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله. تاسو ته په ننني بحث کې ښه راغلاست وایم. وخت مو بخیر. په ننني بحث کې زه عبدالله فضل یار د کاردان پانتون د حقوق پوهنځي استاد او راسره ملګری استاد محمد رضا درمانی د حقوق پوهنځي استاد د کاردان پانتون. زموږ د ننني بحث موضوع د امریکې د ولسمشر جو بایدن د اجرایوي فرمان حقوقي ارزونه ده، کوم چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو څخه یې 3.5 میلیارد ډالر د 2001 کال د 11 سپتامبر د قربانیانو د غرامت لپاره اختصاص کړي او 3.5 میلیارد نورې افغانستان ته د کومکونو په برخه کې یا د مرستندویو صندوقونو ته انتقالیږي. یاد فرمان په ملي او بین المللي توګه مختلف حساسیتونه راپارولي دي او د مختلفو انتقادونو سره مل وو او د یاد فرمان مختلفې یا بیلابیلې پوښتنې هم راپارولي دي چې په ننني بحث کې به د یادو پوښتنو په اړه باندې او د یادو پوښتنو د ځوابونو په اړه باندې په مفصله توګه بحث او څېړنه کیږي. تر ټولو اړینه پوښتنې چې د یاد فرمان په اړه باندې مطرح کیدای شي یا د په عامه توګه که ووایو د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه مطرح کیدای شي، هغه دا دي چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ څومره دي او دا شتمنۍ چیرته ساتل کیږي او ولې دا شتمنۍ د افغانستان نه بهر ساتل شوي او دا شتمنۍ څه وخت یا د کوم وخت راهیسې ساتل شوي دي او د دې ساتلو موخې څه دي او د دې ترڅنګ ځینې اړینې پوښتنې چې مطرح کیدای شي هغه دا دي چې آیا د 2001 کال د 11 سپتامبر حمله د افغانستان اوسني دولت یا حکومت ته منسوب کیدای شي که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې عاملین چې 19 نفر او 15 نفر یې د سعودي وګړي وو، 2 نفر یې د متحده اماراتو یا د عربي متحده اماراتو وګړي وو، 1 نفر یې د مصر وګړی و او یو بل نفر یې هم د لبنان وګړی و. یعنی د دې 19 نفر څخه یو هم افغان نه و او د افغانستان وګړی هم نه و. او د دې ترڅنګ کومې 4 الوتکې چې الوتنه یې کړې ده، د 4 الوتکې د امریکې حکومت مربوط یا د امریکې دولت مربوط وي او د امریکې د هوایي ډګرونو څخه یې الوتنه کړې ده. نو ظاهرا داسې ښکاري چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري، نه په افغانستان کې طرحه شوي او نه یې هم طراح افغانی و. طراح چې اسامه بن لادن و او اسامه بن لادن هم په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد کې د امریکې فوجونو لخوا وژل شوی. نو په دې اساس باندې داسې ظاهرا داسې ښکاري چې دا حمله یا دا موضوع په افغانانو پورې هیڅ تړاو یا اړیکه نه لري. او دوهمه پوښتنه چې په دې اړه مطرح کیدای شي هغه دا ده چې آیا د امریکې دولت دا صلاحیت لري یا د نړیوالو حقوقو په رڼا کې دا صلاحیت لري چې د افغانستان کنګل شوي پیسې خپلو قربانیانو ته مختص کړي. یعنی له یوې خوا چې خپل افغانان د دې 20 کلنې جګړې قربانیان وو، آیا د قربانیانو غرامت اخیستل کېدل ممکن دي او که نه؟ او له بلې خوا تر ټولو اړینه مسئله چې مطرح کیدای شي هغه دا ده چې امریکا خپله هم مدعی دی او هم قاضي دی. آیا داسې کیدای شي چې په محکمه کې هم خپله مدعی اوسي او هم قاضي اوسي؟ ظاهرا د حقوقي لحاظه دا موضوع ناممکنه ده. او له بلې خوا له یوې خوا د امریکې حکومت د افغانستان اوسنی قانوني حکومت یا د امارت اسلامي په رسمیت نه پیژني او له بلې خوا د 11 سپتامبر د قربانیانو د غرامت اخیستنه یا غرامت د افغانستان د پیسو څخه اخلي. په دې اساس چې اوسنی حکومت امارت اسلامي اوس په حکومت رسیدلی.
نو له یوې خوا د خپله غرامت اخیستنه په دې موضوع دلالت کوي چې د افغانستان حکومت یا اوسنی حکومت یو رسمي حکومت او باید پیژندل شوی او مشروع حکومت وای د نړۍ په سطحه. اما ظاهرا په دې عمل کې یا د دوی په دې عمل کې تضاد ښکاري. له یوې خوا د په رسمیت نه پیژنم او له بلې خوا د خپلو قربانیانو غرامت د افغانستان له خلکو او له پیسو څخه اخلم ځکه ته په حکومت رسېدلی. او آخري پوښتنه یا وروستۍ پوښتنه چې مطرح کېدای شي د دې موضوع حل لاره څه ده؟ د دې موضوع یا د دې کنګل شویو او مصادره شویو پیسو په اړه د افغانانو او د افغانستان د اوسني حکومت مسؤلیتونه او مکلفیتونه کوم دي؟ راځو لومړۍ پوښتنو ته چې د افغانستان کنګل شوی پیسې څومره دي؟ د افغانستان کنګل شوی پیسې 9.1 میلیارد ډالر دي چې د 2.1 میلیارد ډالر څخه 9 میلیارد یې د امریکای په ایالتو بانکونو کې ساتل کیږي او 2.1 میلیارد یې په بیلابیلو هیوادونو لکه بریتانیا، لکه آلمان، لکه هند او لکه عربي متحده اماراتو کې ساتل کیږي. او دا پیسې په 20 کلونو کې په تدریجي توګه زیرمه شوي دي چې اوس مهال د 9.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي دي. دا پیسې په تحقیق سره دا ټول پیسې د افغانستان یا کومکونه چې د افغانستان سره شوي دا ټول د کومکونو پیسې نه دي. په دې کې بیلابیل پیسې شتون لري. یو جزء هغه کومکونه دي چې په دې 20 کلونو کې نړیوال د افغانستان سره کومکونه کړي دي. د دې ترڅنګ په دې پیسو کې هغه د افغانستان تجارتي پانګه هم په دې پیسو کې شتون لري او دریمه برخه یې د دې پیسو هغه پیسې دي چې کوم هیوادونه چې د افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې درلودلې او د خپلو اړیکو یا د خپلو مصارفو لپاره چې کوم پیسې دوی په افغانستان کې ورته اړتیا درلودله دوی به هلته هغه بانکونو ته پیسې ورکولې او د دې په بدل کې به د افغانستان بانک دوی ته دلته افغانۍ ورکولې او په همدې توګه کوم کومکونه نړیوال کومکونه چې د افغانستان سره کېدل دوی به پیسې هلته بانکونو ته ورکولې او په بدل کې به افغانستان یا د افغانستان بانک دوی ته دلته افغانۍ پیسې ورکولې. نو یا د پیسې د افغانستان د ارضي ذخایرو د پولي ثبات او د انفلاسیون د کنټرول لپاره ساتل کېدلې او یا د پیسې باید تر ټولو مسؤون ځای کې ساتل شوي وای چې په هغې مهال کې امریکا یا د امریکا موجوده بانکونه تر ټولو مسؤون بانکونه وو. نو په دې اساس باندې د افغانستان مخکنی حکومت دا پیسې په امریکا او ورته نورو هیوادونو کې چې افغانستان ورسره تجارتي اړیکې درلودلې ساتلې دي. راځو د موږ بحث دوهم پړاو ته چې آیا د 11 سپتامبر د حملو مسؤلیت د افغانستان اوسنی حکومت یا دولت ته انتساب کېدای شي یا نه. د دې موضوع په اړه به زما دروند همکار ښاغلی درماني صاحب تاسو ته په مفصله توګه د نړیوالو حقوقو په رڼا کې معلومات درکړي. مهرباني. بسیار تشکر جناب استاد. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه. صحبت های ارزشمندی در قبال بحث اختصاص دادن 1.3 میلیارد دلار پول افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر جناب استاد انجام داد. من میخوایم که روی دو محور بسیار مشخص از منظر حقوق بین الملل به این قضیه بپردازم. یکی که آیا حادثه 11 سپتامبر از لحاظ حقوق بین الملل و دولت افغانستان قابل انتساب هست یا نیست. محور دومی که من رویش بحث خواهد کردم این هست که آیا دولت‌های خارجی در قبال صلاحیت محاکم ملی و دساتیر مقامات اجرایی از مسئولیت برخوردار هست و یا نیست. بر اساس همین دو محور سعی میکنیم که بحث خود به صورت بسیار فشرده و مختصر دنبال بکنیم. اولی که بر اساس یک طرحی که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در چارچوب 59 ماده در سال 2001 تدوین شد و این طرح تحت عنوان طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بود. هدف از
مطرح ساختن این طرح و تدوین این طرح همین بود که بالاخره دولت ها اگر هم علیه یک دیگر اقامه دعوا میکنه، مطالبه جبران خساره میکنه، باید در قدم نخست مسئولیت اون دولت در قبال عمل زیانبار محرز و آشکار باشه. و در ماده 2 همین طرح تدوین شده در سال 2001 مطرح کرد که یک دولت زمانی میتونه در قبال دولت دیگه ادعای جبران خساره بکنه که عمل زیانبار یا عملی که باعث ایجاد ضرر شده به او دولت قابل انتصاب باشه. در ماده 2 این طرح اتفاقا انتصاب عمل زیانبار به یک دولت دلیل اصلی طرح دعوا علیه او دولت مطرح میکنه. بعد در ادامه همین مواد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، ویژگی ها، خصوصیات و شرایطی که یک عمل زیانبار میتونه به یک دولت منتسب شود به صورت بسیار مشخص و فهرستوار مطرح میکنه. در ماده 4 همین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها میگه که یک عمل زمانی به یک دولت قابل انتصاب هست که از طرف قوه ثلاثه او دولت انجام شده باشه. یعنی که اگر ما میایم یا ایالات متحده آمریکا امروز میخواد جبران خساره حادثه 11 سپتامبر از دولت افغانستان بگیره، باید بر اساس ماده 4 همین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها این عمل یا حادثه 11 سپتامبر از آدرس یکی از قوه‌های حکومتی افغانستان یا قوه مقننه یا مجریه و یا قضاییه صورت گرفته باشه که خوشبختانه این عمل حادثه 11 سپتامبر از آدرس هیچ یک از قوه‌های حکومتی افغانستان صورت نگرفته. شرط دومی را که در ماده 5 همین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح میکنه، میگه خب اگر اقدام زیانبار از آدرس قوه‌های ثلاثه صورت نگرفته، از آدرس اشخاص و نهادهای صورت گرفته باشه که این اشخاص و این نهادها مسئولیت اعمال اقتدار حکومتی را بر عهده داشت. که خب قضیه همونطور که جناب استاد قبلا هم مطرح ساخت توسط گروه القاعده سازماندهی شد و گروه القاعده مسئولیت اعمال اقتدار حکومتی افغانستان به عهده نداشتند. شرط سومی را که در ماده 6 همین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح میکنه این هست که این عمل زیانبار از آدرس نهاد و یا گروهی صورت گرفته باشه که مسئولیت خدمت در یک دولت دیگر از آدرس دولت خودش به صورت رسمی گرفته باشه. به عنوان مثال که خدمت بیننده های محترم واضح شود، مثلا ما یک فرصتی در افغانستان نیروهای خارجی به خصوص نیروهای ایالات متحده آمریکا را داشتیم. اگر این نیروهای خارجی در جریان مأموریتش در افغانستان ضرر علیه یکی از دولت‌های غیر از افغانستان وارد کرده باشه، دولت آمریکا در مقابل از اونها پاسخگو هستند. خب از این منظر هم اگر ببینیم کسانی که حادثه 11 سپتامبر را سازماندهی کرد هیچ مأموریتی رسمی از آدرس دولت افغانستان نداشتند. شرط چهارمی را که در ماده 8 همین طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح میکنه این هست که اقدام زیانبار به فرمان و راهنمایی یک دولت صورت گرفته باشه. حالا شاید نه قوه ثلاثه انجام داده و نه هم اشخاص و نهادی که مسئول اعمال اقتدار حکومتی را بر عهده داده و نه هم گروه ها و جریان هایی که مسئولیت رسمی را داره، بلکه به فرمان و راهنمایی یک دولت انجام شده باشه که این مسئله هم خوشبختانه در سه دولت افغانستان صادق نیست. یعنی دولت افغانستان هیچ راهنمایی و فرمانی را مبنی بر سازماندهی و انجام حادثه 11 سپتامبر صادر نکرده و هیچ سند و مدرک هم در این زمینه وجود نداره و فرمانی هم که از آدرس رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صادر شده متاسفانه یک فرمان بدون مبنا و بدون دلایل حقوقی و قانونی هست. و همچنین